روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 18مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. امام بخاري رحمه الله لیکلی دی چې د هجرت په 2م کال د رمضان المبارک په 18مه نیټه د حق او باطل، مسلمانانو او کفارو ترمنځ د بدر لویه غزا د مسلمانانو په بریا پای ته ورسېده. ورونو، د رمضان المبارک په 18مه ورځ 2 هجري قمري کال چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشتې له 14مه نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشري د مسلمانانو او د مکې د مشرکینو ترمنځ غزا وشوه. په دې تاریخ جوړونکې او سرنوشت ټاکونکې غزا کې د الله جل جلاله په نصرت مسلمانان بریالي شول. د مکې مشرکینو چې شمیر یې تر مسلمانانو 3 چنده زیات و، شرمونکې تاریخي ماته وخوړه. د اسلام د سرسخته دښمن ابو جهل، امیه بن خلف او عتبه په ګډون د کفارو لوی سرداران په دې غزا کې ووژل شول. د بدر غزا چې د فرقان په نوم هم یادیږي، د کفر او اسلام ترمنځ لومړنۍ جګړه وه چې د سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې تفصیل شتون لري. همدارنګه د رمضان المبارک په 18مه ورځ 2 هجري کال چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشتې له 14مه نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور او د امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه میرمن حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدر د غزا لپاره پوره تیاری کړی و. دا چې میرمن یې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها سخته ناروغه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د هغې د خدمت لپاره په مدینه منوره کې پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا په نیول شویو غنیمتونو کې نوموړي ته هم برخه ورکړه. د حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها له وفات څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بله لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته په نکاح کړه. له همدې امله د ذوالنورین په لقب سره هم یادیږي. د همدې ورځې په مناسبت، یعنی د روژې په 18مه ورځ 58 هجري قمري کال چې د 628 میلادي کال د جولای میاشتې له 12مه نیټې سره سمون خوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د 18 کلونو په عمر د حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه د واکمنۍ په مهال وفات شوه. د عایشه رضی الله تعالی عنه له وصیت سره سم هغه په جنت البقیع کې د شپې په مهال خاورو ته وسپارل شوه. او همدارنګه د روژې په 18مه ورځ 223 هجري قمري کال چې د 838 میلادي کال د اګست میاشتې له 12مه نیټې سره سمون خوري، د عباسي خلیفه معتصم په مشرۍ مسلمانانو د بیزانس عیسوي حکومت ته درنه ماتې ورکړه. په تاریخ کې راغلی دی چې عیسویانو د هغه ځای په مسلمانانو ډیر ظلمونه کول. یوه ورځ یوه مسلمانه میرمن شکنجه کوله چې د نوموړې له خولې څخه د یوه معتصمه چیغه ووتله. دا خبره چې د معتصم غوږونو ته ورسېده، له خپل ځایه پاڅېده او ویې ویل: لبیک، په رب مې د قسم وي چې تا به وژغورم. نوموړي سمدستي یو قوي لښکر تیار کړ او د بیزانس د عیسوي واکمنۍ جرړې یې ویستلې. نو پر همدې بنسټ د یوه معتصمه تاریخي چیغې لنډه پیښه همدا ده. په همدې ډول د رمضان المبارک په 18مه ورځ 209 هجري قمري کال چې د 1410 میلادي کال د فبروري میاشتې له 18مه نیټې سره سمون خوري، د مسلمانانو مشهور پاچاه سلطان بیبرس له 1.5 کال حکومت وروسته له واکمنۍ څخه ګوښه شو. نوموړي د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره ډېرې هڅې وکړې او اسلامي امت ته یې زرینې کارنامې تر شا پرېښودې. سلطان بیبرس رحمه الله د عین جالوت په جګړه کې له سلطان سیف الدین قدس سره یو ځای د مغولو ستر لښکر ته ماتې ورکړه. په دې توګه یې د مغولو د طوفان او فتوحاتو مخه ډپ کړه. د عین جالوت له جګړې وروسته اسلامي نړۍ د آرام ساه واخیسته او د مغولو د استبدادي واکمنۍ زوال پیل شو. سلطان رکن الدین بیبرس
د عین جالوت له جګړې وروسته د صلیبیانو سره درنې جګړې وکړې. د نوموړي د لښکرکښیو په هغه وخت کې د صلیبیانو او مغولو د مخنیوي لپاره د اسلامي نړۍ لپاره ډېرې ګټورې ثابتې شوې. سلطان بیبرس رحمه الله د مسلمانانو د هوساینې او آبادۍ لپاره ګڼ شمېر کارونه سرته ورسول. د مصر په مختلفو سیمو کې مسجدونه، پلونه، نهرونه او لویې لارې جوړې کړې. همدارنګه د نوموړي د حکومت په وخت کې د جنگي کښتیو، جنگي وسلو او لاسي بمونو جوړولو ته ډېره پاملرنه وشوه. د مورخینو له قوله د عین جالوت په جګړه کې مسلمانانو په لومړي ځل له چاودېدونکي لاسي بمونو څخه کار واخیست.